اکثر خلک داسې هغه فریادونه کوي کله وایي زما بچی نشته کله ناکله دې مولینو پسې دا زنانه غریبانانې ځي ته د خدای د رضا دپاره څه چل وکړه او چې ماله خدای بچی راکړي ورونو دا بچي ورکول د خدای الله پاک کارونه دي الله پاک ورکوي چاله یعنې جوړه ورکوي چاله چې نو هغه یعنې یو ورکوي یا لږ یا جینۍ او څوک چې نو هغه شنډ وګرځوي دا د الله پاک قانون دی ورونو د انبیا علیه الصلاة والسلام زکریا علیه السلام بچی نه و هغه دعا وغوښته او دا دعا یې وغوښته رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین الله ما یوازې مه پرېږده ما له بهترین وارث د دین راکړه د انبیاو وراثت خو د دنیا د مال نه که نه الله د دین یو بهترین وارث راله راکړه الله وله یعنې بچی ورکو یحیی علیه السلام او داسې بچی چې الله وله نوم هم بره په اسمان کې به یې ښوده خو دا دعا به غواړي رونو دا وظیفه چې ده دا هر ماسخوتن وروستو پکار ده چې ښځه هم دا کوي او دا خاوند هم دا کوي ماسخوتن مانځه نه وروستو یعنې په مخ په قبله باندې کښېنه یو دوه رکعته صلات حاجت مونځ وکړه او بیا درود شریف ووایه او بیا د هغې پسې چې نو دا ووایه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین د سوره انبیا یعنی دا آیات زکریا علیه السلام دعا غوښتلې وه نو دا دعا رونو غواړئ او دا ازده کوئ او دا نور مسلمانان ته هم ښایي چې زکریا علیه السلام له الله 120 سال عمر کې یا 110 سال عمر کې الله وله بچی یحیی علیه السلام ورکړی نو طالب هم الله درکړي هغه الله اوس هم دی که نه هغه رب اوس هم شتی که نه هغه رب د خزانو والا دی نورونو چې چا وظیفه چاته هم رسېدی شي هر مسلمان ته یې ورسټینډ کړه دا وظیفه ورته وښیي یاده کوي انشاءالله العزیز زما امید دا دی الله به وکړي داسې چې بچی به وله ورکړي او د چا چې بچي نه یي الله دې وله د یعنې نیک صالح بچیان دی الله ورکړي که د چایي الله دې هغه بچیان ټول نیکان کړي الله دې دینداره کړي او الله دې په دې د عمل توفیق را نصیب کړي